سالو دیکل پر سر پر احترام پتمنی خوری حجاب مسلمان خوري څنګه یو باعفته او پاکلمنه نجلۍ کېدلی شي. صالحه او پاکلمنه ښځه د ورور لپاره ویاړ، د خور لپاره عزت او د خاوند لپاره شتمني ده. زموږ زیاتره خویندې د پاکلمنۍ ادعا کوي، مګر په رښتیا هم یوه پاکلمنې نجلۍ کومه ده؟ د مؤمنې او صالحې ښځې له غوره صفتونو څخه یو هم عفت دی. یوه باعفته ښځه هم خپل ځان له فتنو څخه پاک ساتي او هم د نورو لپاره په دې کوښښ کوي تر څو په فتنو کې له لوېدلو څخه ځانونه وساتي. هغه خپل بچي په اسلامي اخلاقو سره روزي او خپله هم د دوی لپاره صالحه الګو کېدلی شي. الله جل جلاله د مریم بنت عمران عفت او پاکلمنی ستایلی او فرمایلی دي: بسم الله الرحمن الرحیم ومریم ابنة عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ژباړه: همدارنګه الله تعالی د مؤمنانو ترمنځ دوهمه الګو مریم د عمران لور نمونه ټاکلې چې خپله لمن یې په ګناه ککړه نه کړه او ځان یې پاک وساته، او موږ له خپل روح څخه په هغې کې پوکی وکړ او هغه د خپل پروردګار ټولې خبرې او کتابونه رښتینې وګڼل او له منونکو خلکو څخه وه. د دې ځانګړنې د ترلاسه کولو لپاره موږ نشو کولی چې یوازې په فطري عادتونو یا د ماشومتوب په روزنه بسنه وکړو، بلکې په دې لاره کې باید روح تزکیه او له نفس سره جهاد وکړو او له رضایلو څخه لاس واخلو. هغه څوک ډیر نیکبخته دي چې دغه ستر اخلاق او غوره ځانګړنې یې ترلاسه کړي دي. هغه څه چې کولی شي د عفت په ترلاسه کولو کې له موږ مرسته وکړي په لاندې ډول دی: د اولادونو روزنه په حیا، پرده او غوره اخلاق سره، د نفس تزکیه او د اطاعاتو ترسره کول، له صالحو خلکو سره ناسته ولاړه، له هر هغه څه څخه لرېوالی چې زړه د الله جل جلاله له اطاعت څخه منحرف کوي، د غیر اخلاقي تصویرونو له کتلو او ناوړه سندرو له اورېدلو څخه ډډه کول، د ښځې او سړي ترمنځ په ښه خبره بسنه کول او دې ته اجازه نه ورکول تر څو د خبرو ډیروالی د حرامو ملګرتیاو لامل شي، د شیطان د پلونو له پیروۍ څخه ځان ساتل. فعفت او پاکلمنۍ التزام د الله تعالی د رضایت لپاره او نه د خلکو د خبرو او د ابرو د ساتلو لپاره. له الله تعالی څخه په ایمان د ثبات غوښتنه او د ایمان د ساتلو لپاره دعا کول، د عفت د نعمت ساتنه او په هغه باندې د شکر ادا کول. دې ته پاملرنه چې پاکلمني او عفت د الله تعالی له لوري یو توفیق دی او دا نه ښایي چې یوه ښځه خپله پاکلمني په خپل قدرت او ارادې پورې اړوند وبولي او د الله تعالی دغه نعمت له یاده وباسي. فصالحو او پاکلمنو ښځو پسې اقتدا کول چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمنې او لوڼې دي او هغه ښځې چې الله تعالی په قرآن کریم کې د دوی ستاینه کړې ده. په فتنو باندې صبر او په طهارت او عفت باندې منګولې لګول په داسې وخت کې چې د شهوتونو داعیان بې شمیره دي او خوندونو او لذتونو ته لاس وروړل ډیر اسانه دي، په دغه ډول وخت کې صبر کول ستر کار ګڼل کیږي او ډیر ثواب لري. په ظاهر او باطن کې په عفت او حیا باندې التزام یو پاکلمنې ښځې ته نه ښایي چې په ظاهره باعفته وي، مګر شي او ګین لوري ته سترګې اړوي، د خلکو پام ځان ته رااړوي، یا د نامحرومو کسانو سره په نرم آواز خبرې کوي او یا د خپل بدن د حرکتونو په وسیله نور خلک په فتنه کې اچوي، په داسې حال کې چې په هغې باندې د زړونو تحریکول حرام ګرځېدلي. مؤمنه او باعفته ښځه ګرانبیه شتمني او د اسلامي ټولنې د نیکبختۍ لپاره مهم رکن دی. هغه د خپل خاوند لپاره د انس او آرامښت سبب او د بچیو لپاره سمه روزونکې بلل کیږي او د خپلو والدینو او ورونو د سرلوړۍ لامل ګرځي. له الله جل جلاله څخه غواړو چې په حق ثابت او په رښتینولۍ باندې التزام را په برخه کړي او له هغه غواړو څو موږ ته داسې زړه راکړي چې د رحمان ذات په مینه وپایي.